زما بس دغه یو سوال دی چې یو اتحاد یو اتفاق یو خالد بن ولید او چاته سر نشو چتولی یو عمرو زما ارمان ور اوس په موږ څه کېږي بیان په کور کې پروت یما زما ساس د ژوندانه لتا قربان شه ته زما د تصور رنگین تصویر د زړه درد ته د بیان په کور کې پروت بای لکه غشې د کمان په کور کې پروت یم د زړه درد ته د بیان په کور کې پروت یم لکه غشې د کمان په کور کې پروت سوي سوي تلوسې مې په غورځنګ دي سوي سوي تلوسې مې په غورځنګ دي ستا دیدن ته د ارمان په کور کې پروت یما ستا دیدن ته د ارمان په کور کې پروت یما لکه غشې د کمان په کور کې پروت یم لکه غشې د کمان په کور کې پروت یم السلام علیکم ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو تاسو حسین مجروح ټي وي چینل ګورئ زه سمیع الله مجروح تاسو ته مخاطب یم د خپل همکار فاروق جان حسین صاحب سره نن زمونږ سره په ننني پروګرام کې زمونږ سره میلمه دی ډاکټر همایون سیاد صاحب د ډاکټر همایون سیاد صاحب چې په دې نن سبا دور کې چې په ادب کې د نعت او د حمد هغه ریشو ډیره کمه شوې ده که چېرته به حاجي محمد امین صاحب او چېرته علي حیدر صاحب به هغوی په خپل شاعري صنفونو کې کله ناکله نعت او حمد لیکه نو په نن سبا دور کې الحمدلله زموږ سره دا ځلنده ستوری د ادب دا ستوری ډاکټر همایون سیاد صاحب زموږ سره موجود دی د ډاکټر همایون سیاد صاحب په حمد او په نعت باندې یو کتاب لیکلی دی چې د کتاب نوم دی زما ساز د ژوندانه لتا قربان شه زما ساز د ژوندانه لتا قربان شه د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي ډاکټر همایون سیاد صاحب د ډاکټر همایون سیاد صاحب موږ تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو ډیره مننه زه ستاسو ډیره شکریه ادا کوم ستاسو ته مبارکي وایو ستاسو په دې بهترین کتاب باندې او ستاسو باندې موږ فخر کوو چې په دې وخت کې تاسو په 2021 کې د خپل نعت او د حمد یو کتاب پیرزو کو او ادب ته تاسو ډالۍ کو ستاسو ډیره مننه کوو او ستاسو د کتاب په حواله سره د دې نه چې کوم دی نو یو څو شعرونه به هم اورو او یو څو خبرې هم تاسو نه اورو زه د پښتو ژبې شاعر او ادیب یم جی بالکل او دې سلسله کې ما لکه ریسرچ تحقیقي مضامین لیکلي دي زه د صحافي پاتې شوی یم روزانه کالم به ما لیکه د دې نه علاوه پښتو ژبې کې ما ډېر داسې تحقیقي مواد دا کړي خو لا چاپ کړي مې نه دي ما دې نه مخکې یو لیدکې په نوم یو کتاب چاپ کړی و چې هغه د سره میلاویږي نو ډېر زیات مقبولیت اختیار کړی دا زما څلورم کتاب دی او دې کې ما کوشش کړی دی انشاءالله تعالی چې انفرادیت پکې ښکاره دی روایت نه ما تقریبا ډډه کړې ده او دې کې به یو انفرادیت ان شاء الله تعالی قائم کړی دی جدت ته پکې ان شاء الله ما چې نعت او حمد ما په نظم کې ویلی دی کتاب مارکیټ ته راغلی دی مارکیټ ته اوس مارکیټ ته الله پوره نه دی رسولی خو تقریبا ځینې ځایونو ته موږ رسولی دی لکه پېښور کې یو دوه دکانونه دي کم ځای کې به دا میلاویږي دا یونیورسټي بک ایجنسي پېښور او د هغې نه علاوه دا ثاقب یو کتابونو والا دکان دی د قصه خانه په شاغه سره دی که نه چارسده کې منډني کې څوک ګوري یا غوښتل غواړي نو کم ځای کې چارسده کې
ګل کرم نیو ایجنسي صرف هغې له ورکړی بل چا هم دغلته نه دی ورکړی او بیا راغلي عمردو ته عمردو کې مکتب اسلامیه عمردی بیا امیر آباد کې دا رشید نومې کتاب بکسیلر دی ډېر قابل انسان هم دی ډېر غټ دکان دی هغه سره هم دی دا زمونږ علاقه هم ده بلکې زمونږ کلی دی تقریبا د اسرار بک ایجنسي ډکي او دغه شان خیسر رحمان بک ایجنسي مندڼي والا هغې سره ملاوېدی شي نور موږ کوشش کوو راتولو کوشش کوو تخبیه مردان ته داسې نوخار ته مې خیال دی تخبیه کې توحید سنت والا به وي انشاءالله کېدی شي هغوی سره کېدی شي هغوی او نور ډاکټر صاحب انتهایی یقینا د کمال کتاب دی نو استدي څو شعرونه که تاسو که اورېدونکو ته ډالۍ کوي مننه به وي حمد باری تعالی دی دا ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم ای د دې ځمکې د وجود او د اسمان خالقه زار شملتا ذره ذره کې د جهان خالقه ستا هر تخلیق کې د ښکلا د حکمتونو ساز کې د تشخص جاه و جلال د عظمتونو ساز کې له پردې اخوا د سپېڅلو الفتونو ساز کې هر ذره دې د ګوا د قربتونو ساز کې له شهرک مونږ ته یې نږدې قربان قربان خالقه زار شملتا ذره ذره کې د جهان خالقه هغې د دې ځمکې د وجود او د اسمان خالقه د کائنات د انتظام لوړ او جوور دی نشته ستا بادشاهي د لویه خدایه هېڅ خطر دی نشته خپله خالق خود به پاتې سفر دی نشته ته هغه ذات کبریایې چې همسر دی نشته ډېر لوی عظمت لري بالای د لوی شان خالقه زار شملتا ذره ذره کې د جهان خالقه او درته ډېر ګران دي د حدیث او له قرآن ښکاري خپل هر تخلیق درته نیازبین ښکلی بېشان ښکاري هر څو زمونږ فکري الوت که نافرمان ښکاري بیا هم کریم ذاته کرم د مهربان ښکاري مونږ سره مینه له مور زیاته کړې جانان خالقه او ستا د انعام له بار ځان منها کولی نه شو روغ هر اندام له فضله ستا جدا کولی نه شو که ټول ژوندون کړو عبادت ایفا کولی نه شو د یو نعمت حق دی پوره ادا کولی نه شو ستا احسانونه پیرزوینې دي منان خالقه زار شملتا ذره ذره کې د جهان خالقه او هېڅ خلل پکې رانغی باوقار روان دی د کائنات کل هم نظام ډېر مزیدار روان دی تک د سپوږمۍ که د چاپېره د مدار روان دی نو نمر هم له هغسې مرام ته په خپل لار روان دی تکمیل دې کېږي په هر پل د هر فرمان خالقه زار شملتا ذره ذره کې د جهان خالقه ډېره مهرباني اخلي زر یو نه بل له ورکړې زندګي همیشه ژوندونه مړه پیدا کوي مړونه ژوندي همیشه څوک کړې باغي د چا نصیب کړې بندګي همیشه څوک کړې آزاد څوک کړې دې لړکې تیزندي همیشه او څوک کړې خوشحاله څوک اخته په ویر د ځان خالقه زار شملتا ذره ذره کې د جهان خالقه او چې معتبر یو اخلاق او هم یې ذات ښکلی چې ژوندونو ډېر اعلی هم یې صفات ښکلی د همایون د خوږ اشنا ځکه حیات ښکلی دا چې له مخې پیدا شوی کائنات ښکلی پروي د هغه شا مې وبخه اسیان خالقه زار شملتا ذره ذره کې د جهان خالقه ای د دې ځمکې د وجود او د اسمان خالقه زار شملتا ذره ذره کې د جهان خالقه زما مینه که پتا ده خطا نه ده بې د تا که په بل چا ده روا نه ده دا خو جناب ډاکټر همایون سیاد صاحب د دې نعت ما وکته حقیقت دا دی چې یاره نعت د دې بلکل د دې هغه مینه د حضور صلی الله علیه وسلم سره ښکاري پکې او په شعري اصنافو کې زه به دا ووایم ایز پښتون چې ړومبی ترجیح زموږ په کار دی چې نعت شي نعت موږ ولولو نعت موږ وایو نعت موږ شاعران له په کار دی چې وی لیکو ځکه چې زه به دا ووایم چې په ښایستونو کې د ټولو نه ښایسته هستي هم دغه ده که د کمالاتو خبره وکړو نو ټول نه د کمالاتو زه به دا ووایم چې هغه ټول د جهان محور هم دغه شخصیت دی نو بیا په کار ده چې هر سړي د په هغې باندې لیکل وکړي پښتنو شاعران که نور کتابونه لیکي زه وینم جدید دور کې چې کوم کتابونه چاپ شو په هغې کې نعت شته د دې نه وړاندې نعت یو لازمي څیز و چې کتاب به چاپ کېده نو لومبي سر کې پکې لیکلی کېده اوس ډاکټر همایون سیاد صاحب به دې لړ کې کتاب چاپ کړی دی نعت هم دی زما ساز د ژوندانه له تا قربان شه نو په کار دا ده چې دا موږ هر پښتون ته هر پښتون لاس ته لوستونکي ته دا کتاب ورسو
او د دې دا خیال موږ ورسو څنګه چې د دې نور کتابونه نایاب دي چې څنګه د مارکیټ راغلي دي نو لاس په لاس خلکو اخیستي دي او ختم شوي دي دغه شان د دې دا کتاب هم کمال نه خالی نه دی نو په کار دا موږ له چې یاره دا کتاب موږ خلکو ذهنونو ته ورسو د دې هغه خیال ورسو او نعتخوانانو حضرات ته هم زما دا خواست دی چې د دې په نعت کې کم ترنم دی کم موسیقیت ته پکې مجروح صاحب ته به د سټارټ کې یو 2-3 شعرونه ویلې نو ډېر خوند یې راکوه انشاءالله یو خپل طرز پکې شته دی نو ستاسو به ډېر د کار کتاب وي ستاسو به ډېر په کار راځي څو نعتیه شعرونه د ډاکټر همایون سیاد صاحب نه اورو چې وږمه وږمه ژوندون پکې خندان دی چې وږمه وږمه ژوندون پکې خندان دی دا جهان هم ستا له مخه آبادان دی او ستا کردار د هر وخت هر آینه کې لکه ګل په پر خطر مسکان مسکان دی دا د هدف رسېدو ته د لوړ فکر نازولې قدرولې دی شایان دی مننه میلمستیا مې ورته کړې د زړه کور کې راتې زړه ته مې د سر دی په ما ګران دی د لولاک تاج په سر څومره مزه کې د جانان وطن جانان غوندې جانان دی په سر څومره مزه کړي د جانان وطن جانان غوندې جانان دی او دا چې ته راته تیرو کې رڼا ښکارې دا د هم د عظمتونو لوړ دنګ شان دی او د جانان ضد هیڅ یو حرف اورېدی نه شم کوم چې ساز مې د ژوندون دی هم میزان دی او دا شګلوړې ځمکه اوس به ځان ښکاره کړي په طه یاسین یاد شوی را روان دی د راتلونکي هجر غم صوبان کو هسې چې له اوسه ناخته په ورده ځان دی او د دنیا حسن یې څنګه مقابل شي چې له لمره زیات ځلنده هم روښان دی محمد خو محمد دی همایونه محمد خو محمد دی همایونه چې د وخت د دردېدلي زړه درمان دی او رب له تانه مې قربان او سپېلنې کا دا زما د همایون زړګي ارمان دی دا زما د همایون زړګي ارمان دی بالکل جی دا د ډاکټر همایون سیاد صاحب د خپل کتاب نه یو نعت شریف وړاندې که وخت خو زړه غواړي زموږ چې دا ټول کتاب د دې نه موږ ریکارډ کو خو وخت به اجازت رانه کړي بیا هم د دې هغه آخري پیغام تر تاسو د رسول غواړو ډاکټر صاحب خپل آخري پیغام چې تاسو د پښتون ولس ته پښتون قام ته پښتون لوستونکو ته ورکول غواړئ ډېره مننه چې ما ته مو یو وارې بیا د سویلو دا راکړه زه خپلو مسلمانانو وروڼو ته دا وایم چې مونږ له دا پکار دي چې مونږ زما د پښتنو په حیثیت نه مسلم دغه ته ټولو ته زما دا خواست دی چې مونږ یو موټی شو یو اتحاد یو اتفاق شو یو ورورولي شي زمونږ مونږ کې دا نه چې دا پنجابی دی او دا پکې عربی دی مونږ ټول دا ټول مونږ ته محترم دي او دا ولې محترم دي چې زما جانان آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا ټول ګران دوی کې فرق نه دی کړی هغه خو دومره منصف انسان و چې د یو یهودي او مسلمان په حق کې هغه د مسلمان حق کې د یهودي په حق کې فیصله کوي د هغې جانان پروي یو شی دا په موږ څه کېږي موږ کم طرف ته ځو او موږ کم طرف ته روان یو زما بس دغه یو سوال دی چې یو اتحاد یو اتفاق یو خالد بن ولید او چاته سر نشو چتولی یو عمرو زما ارمان عمر اوس په موږ څه کېږي دا جذباتونه ما دا خبرې وکړو خو خبره دا ده چې موږ له بس یووالی پکار دی ورورولي پکار دی موږ دا نه چې دا دی دا موږ ټول بس یو ګوت یو موږ مسلمانان یو زه فخر په دې کوم چې زه مسلمان یم نور بس زما دا خبره ده د ټولو وروڼو ته چې ډاکټر صاحب پیغام چې فرقواریت ختم شي او موږ مسلمانان دي ټول یو وروڼه ډېر بهترین پیغام تاسو د ډاکټر همایون سیاد صاحب نه واورېدو د ډاکټر همایون سیاد صاحب کتاب زما ساز د ژوندانه لتا قربان شه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته د خپل عقیدت پیرزونې وړاندې کړي دي د دې کتاب چې کوم دی نو دا خامخا زمونږ اورېدونکو ته کتونکو ته قاریینو ته خواسته چې دوی دا کتاب دی خامخا وګوري او د دې نه چې کوم دی ډېره پیدا واخلي
د دې سره زمونږ د ننني پروګرام وخت سر ته رسېدلی دی چېرته چې خوشحال او آباد اوسئ خوشحاله ژوند درته غواړم په د لوی الله م سپارم د الله په امان